بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن د وینډوز 10 څوم درس اتم درس کنه ښه اول سوال وای موږ مثال راځو په ورپاټ پروګرام کې یو شی لیکو نو هغه څه کوي خدر معلوم یې خو ان شاء الله کنه راځم ورپاټ پروګرام را خلاصوم ورپاټ دا پروګرام را خلاص کو اوس په دې کې مثال یو لیکنه کو راځم ورته لیکن سي ان the name of Allah in the name of Allah دا لیکنه وکړه اوس داسې وکړو کله چې داسې وکړو چیرې ذخیره کوي په ډیسکټاپ صفحه د چا په نام هغه نوم ورکړه دا هم ورته سیف کړه کنه اوس دا کلوز کړه اوس دا کومه لیکنه چې موږ ولیکله دا اوس بیرته په ورپاټ پروګرام کې نه راخلاصیږي صحیح سو دا باید په کوم پروګرام کې راخلاصي دا په ورډ پروګرام کې راخلاصیږي ځکه د دې ایکستنشن چې دا آر ټي پی ده آر ټي پی صحیح سو ګورې راټ کلیک وکړئ او ورسره دا رینیم کړئ داسې نه د انتخاب شوی چې د آر ټي اف صحیح سو نو دا بیا تاسو خپله خوښه ده دا په چیش کې خپله ورپاټ کې نه راخلاصیږي ده دا انشاءالله ایکستنشن بیا وایو خو ورپاټ کې په کوم حالت کې راخلاصیږي په هغو حالت کې ستاسو خپل کمپیوټر کې افیس نه انسټال کړی چې ورډ اکسل او پاور پوینټ هم په کمپیوټر کې نه بیا دا خپله په ورپاټ کې راخلاصیږي صحیح سو بیا هم چې شي پورټ کې جوړ کړي هغه هم په ورپاټ کې راخلاصیږي نو دا بیا تاسو خپله خوښه ده په چیش کې راخلاصوي په ورډ کې راخلاصوي په نوټ پاډ کې هم راخلاصیږي چې اوس انشاءالله راتلونکي درس به نوټ پاډ وي دلته به ایکسټنشن ورلیکي زه اوس ورته لیکم ټي ایکس ټي ورته لیکم یعنې په نوټ پاډ کې راخلاصوي دا یس که کله یس کو اوس دا کلیک دا نوټ پاډ کې درته راخلاصوي صحیح سو خو د نوټ پاډ کې بیا څه خراب درته کوي بیرته رایټ کلیک وکړه دا رینیم که کله چې رینیم کو دا نور نوم یې ما چینج دا ټي ایکس ټي ورچیش کې چې آر ټي اف او دا هم یس کو سکور بیرته سر خلاص انشاءالله بعضې کمپیوټرو کې د ایکسټنشن نه معلوموي هغه دلته به کنټرول پینال ته راځي ګورې کنټرول پینال ته سره دا انشاءالله وایي صحیح سره راتلونکي درسونه لري خیر اوس مشکل درته پیښ شوی په دې بغه کنټرول پینال ته دلته سره راغلی فایل ایکسپلور آپشن دې باندې به کلیک وکړئ کله چې دې باندې کلیک وکړو وي منو ته به راسئ دلته د هاید ان ایگزیسټنس فور نو فایل ټایپ لرو دا به ورته غیر فعاله کوي وکړي که کله چې غیر فعاله کوز به د دې هر یو ایکسټنشن درته کوي اوس ګورئ د هر شي ایکسټنشن ځانته ده په دې باندې رایټ کلیک وکړه دا رینیم کړه دا څه ده عکس ده اوس د دې ایکسټنشن څه ده جی پی جا فی جا خو زه ورته چې نه د دې ایکسټنشن ورته واړوه دا څنګه آر ټي پي ورته ولیکو دا به هم په ورډ پروګرام کې درته وعلیکم اجازت سره مو خلاصېږي انشاءالله اوس راځو خپل درس ته به وړو دې موضوع خو انشاءالله سر خلاص و نور خو مشکل حل شو اوس راځم موږ تېر درس یو کوم ځای ته رسېدلی و پین ته رسېدلی و ښه د کمپیوټر په سکرین هم داسې لړزه کوي چې دلته کوي خاص ښه راځه ورپاټ پروګرام راخلاصه ورپاټ پروګرام مې راخلاص کړل وروسته موږ ټولز ویلی وو سپیس هم ویلی شیپ هم ویلی وو کلرز هم ویلی وو تر دې ځای رسېدلی وو که نه نن راځو په کرپ باندې غږیږو ایمیج باندې غږیږو او کلیپ بورډ او هم مینو فایل مو مکمل ختموو صحیح سو دې تېر درس کې انشاءالله مشکل نشته راځه مثال دا شیپ ما دلته رسم کړو دا کوم شیپ چې مثال تاسو رسم کړی دې ته راځئ مثال رنګونه هم ورکړه مثال کوم رنګ دې رنګ څخه استفاده کړه دې ته دا رنګ ورکړه او دا بل نارنجي راواخله دلته مثال رنګ ورکړه او دا سور سیده دلته اوس دې مختلف رنګونه مخکار کړل یو وروسته سلیکټ لرو سلیکټ په څو رقمه لرو ریکټینګل لرو یو بل څه ده پریفارم ریکټینګل چارکونجا پریفارم په خپله خوښه سلیکشن ریکټینګل باندې کلیک وکړه ورته د ما فقط دا جای افکار ده ګورې مثال داسې ورته سلیکټ کړه دا جای ورته د ما دا جای افکار ده نور جای مې د عکس څخه نه ده افکار دا داسې انتخاب کړو له هغه وروسته ګورې کرپ او ټول شیان فعاله شو که فعاله نه شو اوس دا ویل دې ځای څنګه که انتقال ګورل دې ځای انتقال شو که نه شو انتقال بېرته مثال کنټرول زیډ که بېرته خپل حالت ته راځي بیا دا داسې انتخاب که کله داسې انتخاب کړو ورته د دې یوه کاپي ما افکار ده انتخاب کله وروسته کټ کاپي پیسټ خو مې ویلی و په ورپاټ کې اوس دلته بیا څه کوي کاپي باندې کلیک وکړه پیسټ ګورئ دغه یوه کاپي واخیسته که یې وانخیسته اوس دا چیرې انتقالی هر چیرې سې انتقالی صحیح شو خو بل پریفارم سلیکشن ده پریفارم د خپلې خوښې سلیکشن څنګه پریفارم باندې کلیک وکړه مثال چې یو عکس درته غواړي چې مثال هغه داسې سره انتخاب کړي ګوره ما داسې جای انتخاب کړ دې خواته انتخاب صحیح سو دا هم کنټرول زیډ کومه له هغه وروسته دلته سلیکټ آل لرو سلیکټ آل څه کار کوي
ټول انتخاب دی باندې کلیک وکړه ټول صفحه انتخاب کړه انتخاب نه کړه نو که یو ډیلیټ بٹن دی صفر سکو نور به ټول ډیټا په ډیلیټ صحیح هر شی جوړ کړي دا هم کنټرول زد کوم چې خپل حالت راځي لغه ورسه انورس سلیکشن لرو انورس سلیکشن څه کار کوي د دانور ضد یعنی دانور مختلف دانور ته ضد دی سره کوم اوس وګورئ مثال دا چې ما انتخاب کو دا چې می انتخاب کو اوس که ډیلیټ ما یا کوم تغیرات کراولم په کونجه کې راځي دا کونجه چې ما انتخاب کړم دی کې اوس ګوره دا انتقال کړ انتقالی کنه انتقال کونجه انتقالی فقط دا کونجه انتخاب کړی ده خو نه دلته انورس سلیکشن چې دغه بیا د دغه ضد کار کوي څنګه مثال راځو دا چې می انتخاب کو ټول می انتخاب کولې غوړه سلیکټ ترسه انورس سلیکشن لرو متوجه نه اجازه ده کنه ورس زری دی باندې اوس انورس سلیکشن د دانور ضد سره کم اوس مخکې مون کونجه انتخاب کو فقط په غوجه کې چیش کېدل تغیرات راتل کنه اوس که چیرته وایي نه دا کونجه چې ما انتخاب کړی ده د فجای فاتس نور جای کې تغیرات راوځي نو دا به انتخاب کې لغورس انورس سلیکشن باندې کلیک وکړه اوس مثال دا ډیلیټ بٹن پریس اوس ګوره نور مکمل ډیلیټ سک ډیلیټ نه سو کونجه چې مخکې انتخاب کړی هغه جای فاتس صحیح سو بیرته راځي لغورس دوه جای کې زده ډیلیټ لور دا په هغه وخت کې فالکی کله د جای انتخاب کړی ده چې انتخاب کړی ګوره ډیلیټ فالس ډیلیټ دا جای ډیلیټ سو د دې طریقې هم ډیلیټ ولای شي لکه بورډ نه هم ډیلیټ ولای شي بل دلته ترانسپرنت سلیکشن لرو دا موږ په ټیکس کې ویلو ګوره مثال کله زه خط لیکم اوس دا خط مې ولیکو دا خط رنگ څنګه ده سور ده بیک گراوند هم سور ده یعنی دا هغه بیک گراوند خو نه لري خو دا د شفرن اوس دا ورته تور که اوس ګوره دلته معلومي که نه معلومي خو بیک گراوند لري ده خط بیک گراوند نه لري نو که دلته ورته وایي مثال اف کیو بیک گراوند پیدا کوي پیدا نه کړ راسم پرنټ بیرته لري که بیک گراوند نو دا په هم منو کې هم درته راغلی ګوره یې سلیکټ راسه اخر ترانسپرنت باندې کلیک وکړه بیک گراوند راغی بیرته دې باندې کلیک وکړه بیک گراوند باندې ختم سي بل کرافت د کرافت په هغه وخت کې پالکی کله استاس د یو ځای انتخاب کړی ریکټینګ سلیکشن باندې کلیک وکړه ما ته فقط د افغانستان په کار د نور شي نه د کارونو د ټول ډیټیلز دا انتخاب ګوره کرافت پاله سو کرافت باندې کلیک وکړه ټول ډیلیټ کو فقط هغه افغانستان تاسو فري کو د لغونه چاکه جوړه هرڅه جوړه سې دا بیرته راځم سره کوم کنټرول زد کوم لغور سره بیا ریسایز لري ریسایز کې چیرته غواړئ یو شی په مثال دا شیفونه ما جوړ کړی اوس غواړم چې دا کوچنی او غټ کم ټول به انتخاب کې د نقطونو اوس کولای شي د شیفونه سره کوم کو غټ او کوچنی کو خو له ریسایز نه هم کولای شي ریسایز راسه اوس هوریزونټل غواړئ ک ورټیکل هوریزونټل ورټیکل درمان میږي او پقي او مودي اوس مودي د څومره د تورتولې کې مثال اوس سل د تورتولې کې مثال یو سل 50 می په هوریزونټل کې ولیکل اتوماتیک ورټیکل کې هم یو سل 50 ولیکل سل ځکه موږ دلته منشن اکسپټ ټو دا ورته فعال کړی دا به غیر فعال کیږي په یو کې تغیرات راولي په بل کې تغیرات نه راځي ورته دا ورټیکل د غوړه کانسوي سل خو هوریزونټل څومره غټ کا یو نیم سل وکیکه اوس ګوره دا شیپ غټ سو هوریزونټل کې غټ نه سو ورټیکل هم غټول سي لغور دلته دوجه کې دا ډایرکشن دا غلرو مثال دا سي کوه کا روټیټ لرو دا شیپ سیمګه انتخاب کړی دا اوس کوه ده نه سیده ده اوس هوریزونټل څومره کوي ورټیکل څومره کوي ورته مثال 10 سانتی متر مثال ګوره اوس په چی منظم ده نو ورته انتخاب کوس ګوره دا شیپ دا 10 سانتی متر کو سانتی متر خو نه د پکسل ده خیر او به مثال ورته نه دومره ما کوي هوریزونټل ورټیکل راته کوه کوي ورټیکل څومره کوي ورته ورټیکل شل کوه کداسي ګوره ورټیکل اوس داسي کوه شل ده هوریزونټل سو 10 هوریزونټل سو شل ورټیکل سو سیسو لغور سره بیا روټیټ لرو روټیټ څه د مثال دی عکس لپاره کې چیرته ز عکس ولرم تو درځه عکس را خلاص کم په عکس کې کار کوي فیس ته وراسه ګورب د نقطه کلیک وکي پسپرام با کلیک وکي یو عکس ور خلاص کې چیرې د عکس نو ورته مثال ګورئ دا عکس را خلاص کم دا د عکس مې اوس را خلاص کو زبده څه کوښ نه کوم څه معلوم اوس د عکس ما را خلاص کړی دا باید انتخابي تر د دې مخ کومه خواته ده خی خواته ده کته واس نه دا تا و څومره تا روټیټ تر اول سیده 90 درجه خي طرف ته تاو ګوره 90 درجه خي طرف ته تاو کتاب نه کو ورته 90 درجه لیفت طرف چپ طرف ته لکه پاول رقم سي ګوره بیرته خپل حالت را اکرانه ورته واس نه یو سلاتیا درجه سر چپای ک ګوره دا سر چپاسو او ورته واس نه ورټیکل تاو ک مخ کې مخ خي طرف ته اوسې مخ چپ طرف ته سو او کوس نه هوریزونټل کې بیرته خپل حالت
سر خلاصو دا یو تاسو عکس ورته راخلاص کړئ نو ښه کار کېږي. له هغه وروسته بیا راځو دلته کټ کافي پیسټ لرو. کټ کافي پیسټ څه کار کوي؟ مثال راځم دغه یو شیټ مې رسم کړو، راځئ دې ته یو رنګ هم ورکوم، مثال دا رنګ مې ورکړو، دا رنګ دې ورکړو. اوس له هغه وروسته دا انتخاب که کله دې انتخاب کو سلیکشن باندې کلیک وکړه دا به ټول انتخاب کړي، دا دې انتخاب کو. اوس راځئ دې کافي اخلي، مثال پیسټ کافي پیسټ صحیح سو. یعنی مثال داسې دغه ځای کې دا غواړي انتقال کوي، یوه طریقه خو دا ده اوس له دې ځای کش کړه دغه ځای انتخاب یې کړي، انتخاب نه کېږي، انتخاب کله چې انتخاب سو کټ یې کړه ګوره دې ځای ورک سو پیسټ باندې کلیک وکړه دلته اضافه سو اوس دغه ځای ته راوړه. خو دلته یعنې د کټ دومره اخذ نشي کولی لکه په ورپاټ کې مې درته کړی، ورپاټ کې انشاءالله د کټ کافي تر منځ فرق درته کړی. اوس د دې کافي نه غواړې فقط کافي باندې کلیک وکړه پیسټ یوه کافي واخیسته بیا اصلي فقط پیسټ باندې کلیک کوه، کافیانې نورې دې خوا ته ځینې راوړه، څومره کافیانې جوړه شي صحیح سو. خو بل فیس لرو راته اضافه یې که ګوره دا فیس خو راته اضافه کوي، فیس فرام یو عکس راخلاص غواړې چې یو عکس راخلاص کړې فیس فرام څخه استفاده کوي. دا بیا ټول انتخابوم او دا ډیلیټوم یې مثال دا نه ډیلیټوم له هغه وروسته ویو ته راځو. زوم ان یې سره کوم کوي نږدې کوي، زوم اوټ یې بېرته لرې کوي، دا له دې منفي او مثبت نه هم کولی شو. ګورې په دې ځای کې دا منفي لرو، په دې باندې چې کلیک کوئ لرې کېږي، بېرته په دا مثبت باندې بېرته رانږدې کېږي چې نورماله حالت څومره ده 100%. اوس بیا راځي مثال تاسو یې ډېر نږدې کړی ډېر هم لرې کړی غواړئ نورماله حالت درنه ورک ده، فقط 100% کلیک وکړئ نورماله حالت یې موږ ته راغی صحیح شو. بل رول الخطکش دا خطکش اوس موږ فینټ پروګرام لري نه لري، خطکش رول باندې کلیک وکړه خطکش راغی. ګریډ لاین جالۍ ولري، دا جالۍ فقط د ډیزاین لپاره استفاده کیږي، نور چې لپاره نه استفاده او پرنټیږي هم نه صحیح شو. که نه غواړئ بیرته غیر فعاله کړه دا به ختم شي. بل سټیټ بار دا خط موږ د سټیټ بار په نامه دی، یو دغه لاندې یو د ټکسټ بار په نامه، دا عمومي خط ده نه د هر پروګرام د سټیټ بار له دې نه کولی شي مثال موږ صفحه لرې او نږدې کړو. دا دی کې نه دا غیر فعاله کاغذ څه سوه ورکه شوه، بیرته دې باندې کلیک وکړم دا به ورته راشي. فول سکرین دا کوم شیان چې ما جوړ کړی چې رسم کړی دا راته فول سکرین کوي، اوس فول سکرین درته ښیي صحیح شو. بیا یې انټر ووهه سپیس یا کلیک وکړه هر شی دې څه وکړو بیرته خپلې صفحې ته ځي. بل دلته ټامنیل ده، دا څه کار کوي او ولې غیر فعاله؟ دا په هغه حالت کې فعاله کېږي کله چې تاسو صفحه رانږدې کړئ. اوس ګوره صفحه رانږدې شوه ټامنیل هم فعاله شو. په دې باندې کلیک وکړه دلته ګورې یوه کړکۍ غوندې هغه یې درته راخلاصه کړه وینې خو انشاءالله. اوس په دغه ځای کې لنډ د دې شاوخوا چې کوم کار کوي هغه هلته درته ښکارېږي، ګورې دې خوا ته چې کار کوي هغه نه درته ښکارېږي، یعنې کاربورد هېڅ کاربورد نه لري صحیح شو. که کلوز یې که بس کلوز، که یې بېرته صفحه 100% کړه دا بېرته غیر فعاله کېږي، مشکل خو نشته دغه ځای. بل راځو فایل ته، نیو څه کار کوي؟ نوې صفحه راخله. شارکټ یې شارکټ یې کنټرول ان ده، کنټرول ان ده سر خو خلاصېږي تاسو په شارکټ خو انشاءالله سر خلاص ده که نه. ښه اوپن ته راځو، له اوپن نه څه کولی شو؟ یو شی راخلاص کو. اوس راځو په ورپاټ کې مې څه کول، مثال په بل پروګرام کې مې خط لیکلی و هغه مو راخلاصوه، خو په پین پروګرام کې فقط تاسو کولی شئ عکس ځین راخلاص کړئ اوپن صحیح شو. خو عکس له اوپن نه هم راخلاصولی شو او دلته له فیس فرام نه هم راخلاصولی، دې تر منځ فرق څه ده؟ اوس ګوره زه راځم له اوپن نه عکس راخلاصوم، اوپن باندې کلیک وکړه ورته دې ماته دغه عکس پکار ده، دا راته وایي دا کوم شی تا لیکلی دا ذخیره کوې که نه ذخیره کوې، ورته ډونټ سیو نه ذخیره کوم. اوس دا عکس ما ته راخلاص کړه خلاص نه شو. اوس غواړم چې دې سره بل یو عکس اضافه کړم، بل عکس مې هم پکار ده. بیا اوپن ته کله چې راځم اوپن دې چې کلیک وکړو اوس عکسونه چېرته دا عکس هم راخلاصوم، دې عکس باندې کلیک وکړه. اوس بیا ما ته وایي چې چېرته ته بل عکس راخلاصوې دا څنګه کېږي؟ له منځه ځي دا بل به راخلاصوې دا له منځه ځي. اوس ډونټ سیو باندې کلیک وکړه ګوره دا راغی بل څه شو له منځه ولاړ. یعنې مطلب له اوپن څخه موږ فقط کولی شو څه شی وکړو؟ یو عکس راخلاص کړو، زیات نه. که دې غوښتو چې زیات عکسونه راخلاص کړې نو بیا به له کوم ځای کې فیس فرام نه به استفاده کوې. ګوره فیس فرام باندې کلیک وکړه، یو دغه عکس اوس ګوره دا ورته کوچنی کې مثال دومره سو، یو غواړې بل عکس راخلاص کړې فیس فرام ته راسه، فیس فرام ته سره دا عکس راخلاص کړه. اوس موږ ته وایي چې آیا دا مخکینی ذخیره کوې که نه ذخیره کوې؟ نه صحیح شو، مشکل خو نشته. اوس په دغه شکل سره ټول کولی شئ صحیح شو. تر فرق انشاءالله پوزې دی اوپن و. له هغه وروسته سیو لرو، سیو څه کار کوي؟ په یو نوم ذخیره کول سیو از یو شی په څو نومونو په څو مکاتونه د سیو شارکټ څه ده؟ د سیو شارکټ څه ده؟ نو به ټول وخت کې تاسو نه معلومیږي، تاسو مثال پارچه به درته کې امتحان تاسو وایي نه راته معلومیږي. آفرین کنټرول اس ګورئ شارکټ ته کرسر ورنږدې کړئ، کله چې ورنږدې کړو تاسو وایي څه ده؟
کنټرول اس په بکاین سره پوینټر لیا ورسته فرنٹ لرو په دې خو ان شاء الله چې ماغه نسته مشکل نشي چې ټول سره ته کار کوم دا ور پټ کې ډیر ښه درته تکرار کړو صحیح سو که بیا هم مشکل بیا ویډیو کوم بیا لسره وګورئ اوس راځه پرنٹ ته په پرنٹ کې بیا دلته درش ان لرو لکه فور پټ کې وسول دا هم تکرار پرنٹ باندې کلیک وکړه اول تاسو ویل کوم پرنټر تاسو استفاده کوئ پرنټر نوم بدل تورته انتخاب وای صحیح سو بل څو صفحه غواړي آل ټوله سلیکشن کوم جنس انتخاب کړی فقط کوم جنس انتخاب کړی اجازه درته پرنټر راوي او پیجز څو صفحه د پوری اوله لاسم فرنده ته بیا دوه نقطې راتلی سي یوه به هم د منفي علامه د ډاش علامه داسې ورکړل لیونه تر او د نقطه بیا مشخصه کوله داسو بل کرنت پیج کومه صفحه کې سیمو کلیک کړی کومه صفحه کې سیمو هغه پیج مو صفحه نه او بل نمبر اف کافی څو کافیانې غواړي دلته ورته لیکئ 4 کافیانې 5 کافیانې کولیټډ منظمه که غیر منظمه صحیح دا دلته دلته هم په نوټ پاډ کې انشاءالله کار کوي صحیح سر هو خلاص ان شاء الله بلکې چیرته دغه پرنټر له تاسو سره نه پیدا کېدو اوس دغه نومونه راغلي پرنټر هم واصل کړو نوم یې نه راتلو بیا فایند پرنټر باندې کلیک کوئ بیا به دغه ځای ورته پیدا کوئ صحیح سو یا مثال ګورئ دلته پریفرنس باندې کلیک وکړئ دلته بیا هغه ډیټیلز معلومات صفحه دې څنګه پورټریټ که لنډسکیپ صحیح سو یا هم مثال د سایز صفحه څومره دلته ورته انتخاب کړئ څومره پوری مثال A3 لیټر هر یو صورت انتخاب ولا A4 دا د A3 مرته A4 انتخاب کړو کې اوس به دا څه A4 زیات استفاده کی صحیح سو دا بیرته ورته کنسل لغور سه بیا راځو پرنٹ دلته پیس ټاپ لرو پیس ټاپ پیس صفحه ته وسه ټاپ جوړون ته مثال اول دا کومه صفحه زموږ انتخاب کړی دا چی شي لیټر انتخاب ورته دا چی شي کې A4 اوس دا صفحه پورټریټ د لنډسکیپ ده نو مودي د کوپقي افقي ده ځکه دلته لنډسکیپ د انتخاب د پورټریټ کدا به شي سي مودي لنډسکیپ د انتخاب کې بیرته بخبل حالت راځي بیرته پورټریټ د انتخاب کده اوس دا کوم شی عکسونه سیما دلته راچولې دا ز پرنټر وامه دا په کوم ځای کې پرنټيږي د صفحه په سر کې پرنټيږي دا نیمه لاندې صفحه زده به څنګه دا به سپینه تو واسه نه د لاندې راسي یعنی ما باین ته دراسي منظم یعنی په صفحه ما باین کې دراسي نو بیا راځي دلته د ګور په دوجه کې به هوریزونټل ورته انتخاب هوریزونټل ورته انتخاب کو اوس به د افقي ما باین ته راسي مخکې په ما باین کې او خیر اوس به افقي ما باین ته راسي سو ورټیکل هم ورته انتخاب کو اوس به خدای ته مالن اوس هوریزونټل هم افقي دا ورټیکل هم ما به سنټر کې ده صحیح سو اوس به د صفحه ما باین کې پرنټي بل له چاف طرف نه څومره فاصله ولري او له خي طرف ټاپ برسره خي طرف دا به خبره کړې چې څه کلیکنه کو دغه دې مثال خبره بعد دغه تشي بار آفرین اجازه اخو ان شاء الله درمانه ده به تاسو کاروي صحیح سو بل د څو صفحې دي مثال ګورم موږ په څو صفحه کې رسامیانې کړه عکسونه مرسته په یو صفحه کې خو تواسه دا یو صفحه دي په څو صفحه کې راته پرنټ کې په دوه کې اوس یو صفحه دلته ورته ولیکې مثال دا یو صفحه خاصه د په څو صفحه کې راته پرنټ کې په دوه کې اوس ګوره دانی مسو کنه سونه یعنی د عکس بنیم په یو صفحه کې نیم صفحه کې درته پرنټ راوي صحیح سو بیرته راځو دا کنسلول غورسته بیا پرنټ راځو په پرنټ کې پرنټ پریویو لرو پرنټ پریویو اول کې دا پرنٹ لرو لکه دا اوس خبره وکړه پی سی ټاپ هم اوس خبره وکړه اوس زوم ان سیده نږدې کوي زوم اوټ بیرته لري کوي دا نور څه ټول غیر فعال دي ځکه دا دلته صفحه نشته ځم پر پټ کې لوان پیج یو صفحه درته کوي زوم ان او زوم اوټ خود دلته کار کوي په پیج دوه صفحه پریویو شاته ولرسه نیکست مخته ولرسه کلوز دا باندې صحیح سو بیرته راځم دا ورته کلوزوم مثال دلته پرام سکنر کامرا لرو که چېرته مثال تاسو په کمپیوټر کې کامرا نصب وه صحیح سو نو بیا به راځي مثال یو عکس اخلي بیا بل دې ځای استفاده کوي خو دا کار نه کوي دا د ډرایور مشکل دی مثال که چېرته کامرا انسټال وي هم بعض وخت کار نه کوي نو د ډرایور مشکل ډرایور به بیا نصب وي صحیح سو سن ان ایمیل غواړې چاته په ایمیل کې ولګي خو دوه شرطه لري چې ته باید شي لرې انټرنیټ بلري او ایمیل به دې جوړي بل راځو دغه عکس دا اوس ګورئ د عکس د نږدې مې غوږ ځینې پرې کړی و خیر مثال راځو دا مې داسې راکش کړو دلته مې کېښود صحیح سو دغه عکس تا ډیزاین کړو مثال د خبرې دا خو اوس موږ له بلې صفحې راواست که نه او دا به ورته
کنټرول اس کوم باندې کنټرول دبليو به کوم په ډیسکټاپ سره اف 12 یعنی سیو از کا په دغه نامه سیو کا په ډیسکټاپ سره دا اوس سیو سو کنه اوس د موږ صفحه چې شه دغه صفحه ده کنه که غواړئ چې مثال دا صفحه ورته چینج کړئ دا کوم عکس تاسو په پینټ پروګرام کې رسم کړئ دا غواړئ چې مثال په دا صفحه ولګئ نو بیا به راځي فایل ته سره دلته سیټ ا ډیسکټاپ بیک ګراوند لرو په دې باندې چې کله کرسر ورنږدې کې پوینټر اوس ګوره اول چې دا فیل ده فیل باندې کلیک وکړه اوس به ګوره په ټوله صفحه خاص دایره والی بیخي غټ ده که نه بیرته راسئ پینټ پروګرام ته پینټ پروګرام ته سراله فایل ته سراله ورته ټیل دا څو راته تکرار کړ دا اوس ګوره ډیر ښه عکس ده کوچنی د تذکرې غوندې ده که نه اوس به دا څو وارې تکرار شي اوس حساب ورته وکړئ 1 2 3 4 5 10 اوه په یو کتار کې تقریبا په دا بله کې فقط شي راغلي غوږونه راغلي صحیح سو نو عکس هم چې څومره کوچنی یغومره به زیات تاسو ته تکراروي اوس ګورئ 21 وارې په صفحه درته تکرار کړو بیرته راځو فینټ پروګرام ته فینټ ته سراله ورته فقط سنټر مابین کې راته که سنټر ورته انتخاب که اوس ګوره فقط سنټر کې درته ښیي که نه ښیي نور ټوله صفحه توره سو صحیح سو بیا راسه فینټ ته سراله له هغه وروسته بیا ورته مثال هغه هر یو داسې ورته انتخابوم مثال ورته وایسې نه چې که ټیلې که یې هم فیل که مشکل خو نسته تر دی خو راځم بیرته زه رایټ کلیک وکړم او دلته به دا صفحه ورته چینج کړم چې مثال دغه صفحه یې کړم اوس بیا راځو فینټ ته کله چې فینټ ته راغلې له هغو وروسته دلته پراپرټیز لرو پراپرټیز څه کار کوي پراپرټیز ته ولاړ شه اول دې موږ خط کش اوس په څه شي منظم ده په پکسل باندې منظم ده که غواړې چې مثال په انچ په سانتي متر او ورته انتخاب کوو کې که ګوره انچ څو که نه سو انچ بیرته ورته راسې مثال نه دلته ورته راسه ورته د دې په شي په سانتي متر باندې تبلیغ اوس دغه رنګونه څه رقم دي مختلف رنگونه دي که غواړئ چې دا تور او سپین سي دا هم سره تور او سپین سي بلاک اینډ وایټ ورته انتخاب کړئ دا هم ښایست کړه ګوره ټول تور او سپین سول که نه سول تور عکس هم داسې تور او سپین سو بیرته به راځې ته به راسې فایل ته د دې شرکټ کنټرول ای ده صحیح سو په دې باندې کلیک وکړه دلته کلر ورته انتخاب کړه دا هم ورته وکړي که دا سم سو خو دا نه سمیږي دا به بیرته کنټرول زیډ کوي کنټرول زیډ سلیکونه بیرته به خپل حالت ته رسي 2 وارې کنټرول زیډ پرېس کړئ صحیح سو له هغه وروسته دا صفحه چې ده ګوره دې طریقې د نقطو نه داسې راکش کړي غټېږي او کوچنی کېږي که نه دې طریقې کوچنی کولی سو غټولی سو بېرته به فایل ته راسې فایل ته کله چې راغلی ویت او هاید لرو دې نه هم کولی سې اول چې ده اوس ګوره 12 اشاریه څومره ده 1 ده که نه زه دلته ورته لیکم چې دا 14 که دا 10.14 ورته دا څو که دا 15 که دا ورته وکړي که اوس ګوره صفحه یې راغټه کړه که یې نه کړه داسې هم غټه سوه داسې هم غټه سوه خو بیا ورته راسې نه په دې هغه ډیفالټ خپلنی هغه اولنی حالت یې څنګه ده ډیفالټ باندې کلیک وکړه ډیفالټ حالت یې دا ده ورته وکړي که دا یې ډیفالټ حالت صحیح سو نارماله د هغه وروسته اباوټ ور فینټ لرو د فینټ په اړه معلومات او اکزیټ خارجه ده اکزیټ له دې ځایه اکزیټ له کلوزه له الټ اف وره بل کوم بټن ول د سٹارټ فاصله د بسره غلط لړې سٹارټ نه الټ فاصله یو کې اف انټر او الټ اف ایکس او الټ فاصله سی آفرین په دې طریقو ان شاء الله سات لازم کې کار کوم اوس راځو به یو بل تخنیک دلته په فینټ پروګرام کې فاته سو نور ان شاء الله فینټ پروګرام هم ختم شو تر دې مثال تاسو راځي دوه کې یو د رسم کو بل دې مثال دا رقم شکل رسم کو همدارنګ راځي مثال مختلف شکلونه د رسم کو زه به اوس لیک زیات تیز متوجه نه یم اوس ګوره مثال دا مې رسم کو او دا مې رسم کو صحیح سو دا مې رسم کړو اوس تاسو دې ته مختلف رنګونه ورکوئ یو ته تور رنګ ورکوئ اوس دې ته تور ورکوئ دا بل سپین پرېږده دا بل ته مثال سور ورکوئ دې ته چې مثال دا رنګ ورکوئ دې ته مثال دا رنګ ورکوئ دا نورو ته مثال مختلف رنګونه تاسو ورته انتخاب کړئ مثال دا رنګ صحیح سو رقم رنګ دا اوس د تور ضد خو ټول پوهېږي څه شي ده د سپین ضد چې ده د سور ضد چې ده د شین اسماني شین بل شین ښه د دغو ضد مثال ښه خیر اوس په دې خو پوهېږي چې مثال د دوه معلوم ده د نور نه در معلومېږي نو که غواړئ چې د دې هم معلوم کړي نو بیا به سلیکټ ته راسې کله سلیکټ ته راغلی نو دا به ټول داسې انتخاب کړي صحیح سو دې ځای به داسې انتخاب کړه دا مې چې ټول انتخاب کړو له هغه وروسته په دا انتخاب شوي ځای به رایټ کلیک وکړئ
رائټ کلیک کله څه وکړو دا کټ کاپی پیست دا شین خو ان شاء الله ټول وید کنه نو دلته انورټ کلر لرو په دې باندې کلیک وکړه تور څه څنګه کو سپین څه څنګه کو دا لیکنې څنګه وي تورې وي څنګه شوي دغه ځای څه رقم دا څه رقم نو دغه سور رنګو دار دې ته واو د دبل شین خو دغه رقم نه چې سوی ګوري رائټ کلیک وکړي دا زیړ ده ګوري دا زیړو دا رائټ کلیک وکړي ټولو چینج دا ټول د زید دا زید رنګ دلته رائټ کلیک وکړي نوټ کلر بیرته واغه د غوزید پیدا شي بیرته خپل حالت ته مشکل خو نه تر دا ان شاء الله تخنیک کوم ته صحیح نور پینټ پروګرام مکمل ختم شو ان شاء الله او ما درته چې ما یو کور کې جوړ کړه کور درښکاره کړم معنیږي داسې کورونه هم تاسو کولی شئ رسم کړئ مثال دغه ده ښه یا دغه شپده رسمولی شئ دغه د خندا او څه ورته وایي خیر تاسې کار وکړئ صحیح شو که نه شو انشاءالله بیا ډېر مهم نه دی خو بیا هم مثال یو څه گزاره کوي صحیح شو کوشش وکړئ که داسې رسم کوئ هم مثال ګورئ دا رسم شوی دا مکمل دی پینټ کې صحیح شو تاسو کوشش وکړئ که چېرته خدای وکړو رسم شول رسم که نه یو د خپلې خوښې و د خپلې خوښې یو شی رسم کوئ صحیح شو نو سوال پوښتنه خو انشاءالله نه لرئ کوم مشکل نو تر راتلونکي درس پورې بیا ښې چارې